اللهم محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله. أما بعد، د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت نهمه برخه. په تیره برخه کې مو تر دې ځایه بیان کړی و چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم په صحرا کې چوپانی کوله. نو په دې وخت کې چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم په چوپانی مشغوله و، ابو طالب د تجارت په کار باندې مشغوله و. کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم عمر 12 کلو ته ورسېدی، په دغه وخت کې ابو طالب قصد درلودی چې شام ته په تجارت ولاړ شي. قافله تیاره شوله. کله چې ابو طالب د تللو اراده وکوله، رسول صلی الله علیه وسلم ورته ټینګ شو چې ما هم در سره بوځه. ابو طالب نه غوښتل چې رسول صلی الله علیه وسلم په دغه سفر کې ملګری وي، مګر رسول صلی الله علیه وسلم تر کالو ټینګ ونیوی او ویلې خامخا به مې در سره بیایې. څرنګه چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم پر ابو طالب ډیر ګران و، اخر راضي شو او دی صلی الله علیه وسلم یې د ځان ملګری کوي. دا نو تر مکې مکرمې د باندې او شام ته د رسول صلی الله علیه و آله وسلم اول سفر و، چې په دغه وخت کې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم عمر 12 کاله و. خیر قافلې حرکت وکړي. کله چې قافله د شام حدود ته ورسېدل، نو یې نږدې و یو دیر یا صومعې ته واړول. دیر یا صومعه د نصاراو د عبادت ځای ته ویل کیږي. د دوی راهب هلته په کلو کلو ناست وي، نه راوځي. خواړه او اوبه هلته ورته پراته وي او راهب په عبادت باندې مشغولی. د قریشو تجارتي قافله به همیشه پر دغه لار د دې صومعې سره تیرېده، خو نه به قریش دغې صومعې ته ورتلل او نه به هغه راهبان ورته راوتل. مګر نن ورځ چې قافله دغې صومعې ته نږدې واړول، د صومعې د راهبانو څخه هغه مشر راهب چې بحیرا ورته ویل کېدی، د مخه لا تر صومعې د باندې ولاړو او د لیرې څخه قافلې ته کتل. خو په دې قافله کې ډېر عجیب او نادره کارونه ولیدل چې د قافلې پر سر باندې اوریځ ورسره رهیده. بحیرا په تعجب کې سو او پوه سو چې په دې قافله کې یو سر او راز شته. کله چې قافلې و صومعې ته نږدې واړول، بحیرا چې هغه لوی عالم دی خپلو ملګرو ته وویل چې نن خواړه ډېر پاخه کوي او یو نفر یې قافلې ته هم ورولېږئ چې ورسه او ورته ووایه چې تاسې نن ټول زموږ میلمانه یاست او په قافله کې به څوک نه پرېږدئ، ټول راسئ. د قافلې خلکو هم دا دعوت قبول کړي او ټول ورغلل. یوازې رسول صلی الله علیه وسلم چې په عمر کم و، هغه یې د قافلې سره پرېښول چې د قافلې سامان وساتي. اوس نو د قافلې ټول نفر ناستي خواړه رالل او په خوړلو باندې یې شروع وکول. بحیرا ورته ګوري او د قافلې یو نفر ته نظر باسي. په دې خلکو کې کم داسې شی نه ولیدی چې هغه دې عجب او د دې وړ وي چې اوریځ دې پر سر ورسره روانه سي. د نصاراو علماو ته دا معلومه وه چې د آخري نبي د راتګ وخت او زمانه رانږدې ده، نو ځکه دوی په علامو او په اشارو پسې ګرځېدل. مګر بحیرا په دې خلکو کې د توجه وړ شی نه ولیدی. نو یې پوښتنه ځینې وکوله چې تاسې ټول راغلاست، څوک مو نه دي پرېښي؟ دوی وویل هو، ټول رالو، فقط یو کوچنی مو د قافلې سره پرېښی دی چې زموږ د سامان ساتنه کوي. د قافلې خلکو څخه یو نفر وویل والله موږ ډېر بد خلک یو، موږ رالو خواړه خورو او یتیم مو پرېښوی. نو یو نفر یې ورولېږئ چې ورسه. رسول صلی الله علیه وسلم هم راول. نفر ولاړی او رسول صلی الله علیه و آله وسلم یې د ځانه سره راوستی. بحیرا چې په اول وار ولیدی پوه سو چې په دغه حالت کې غیر طبیعي شی شته، نو ورته ګوري او فکر پکښې وي. رسول صلی الله علیه و آله وسلم کښېنستی او خواړه خوري. بحیرا یې مخ ته ناستی او ورته ګوري. بیا نو بحیرا د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه په پوښتنو شروع وکړه او ورته ویلې ستا دې په لات او په عزا سره قسم وي. لات او عزا د مشرکانو دوه بوتانو او دا قسم هم د مشرکانو قسم و. که څه هم بحیرا لات او عزا ته عقیده نه درلودله، خو دلته دا قوم لیدی چې یو بل ته به په لات او په عزا سره قسم ورکوي. نو بحیرا هم د دوی پر ډول په لات او په عزا سره رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته قسم ورکوي او ورته وایي ستا دې په لات او په عزا سره قسم وي. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې په لات او په عزا قسم مه راکوه، قسم په الله چې زما هیڅ کله د دوی څخه ښه نه دي راغلي او نه مې د دوی عبادت کیږي. هیڅ شی مې دونه بد نه ایسي لکه لات او عزا. د تاریخ او د سیرت ټول کتابونه دا ثابتوي چې رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند د شروع څخه هیڅ کله د بت عبادت نه دی کړی.
که څه هم د رسول صلی الله علیه وسلم قوم ټول بت پرستان ول، خو رسول صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ کله نه بت ته سجده کړې ده او نه یې بت مشرف بللی دی چې دا د الله له طرفه ساتنه وه. هو ممکن یو څوک د خپلې کورنۍ په لارښوونه یا د سالمې تربیې په سبب د ځینو بدو کارو څخه بیزاره وي، مګر د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د بتانو څخه نفرت او لیروالی د خپلې کورنۍ او د تربیې په سبب نه و، ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم پر شاوخوا ټول خلک بت پرستان وو. نو معلومه خبره ده چې دا د الله له طرفه څخه ساتنه او الهي تربیه وه. راهب ورته وویل ښه ستا دې په الله سره قسم وي چې حق او حقیقت به راته وایې. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل هو په الله سره قسم راکړه. راهب بحیرا په پوښتنو شروع وکړه، ورته وایي چې څه فکر وایې، په خوب کې څه وینې، څنګه حالات درته پیښیږي، داسې ډېرې پوښتنې ځینې وکړي او رسول صلی الله علیه و آله وسلم جوابونه ورته وایي. بحیرا خو عالم او په آسماني کتابو کې د آخر نبي علامې ذکر سوي وي. اوس بحیرا هغه ټولې علامې په رسول صلی الله علیه و آله وسلم کې ولیدې، نو ورته ویې ویل ته دې دا شا یا ملا رالڅکه پرېږده چې ملا دې ووینم. رسول صلی الله علیه وسلم هم خپله ملا لڅکه. بحیرا ولیدی چې په ملا کې د نبوت مهر هم شته، هغه مهر چې په ډېرو صحیح احادیثو یې موجودیت ثابت دی. علما کرام د نبوت د مهر داسې تعریف او بیان کوي چې خاتم النبوه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د دوه مبارکو اوږو په مابینځ کې د کوترې د هګۍ په اندازه یو تور داغ دی او په هغه داغ کې داسې وریښتان دي لکه د چرګ د سر کارکل، او دغه تور داغ د دې پر شاوخوا نور ډېر تور داغونه هم شته چې دغه علامات د نبوت مهر دی. او بحیرا دغه علامه ولیدله او ویې پېژندی، نو یې ابو طالب ته مخ ور واړو او ورته ویې ویل دا هلک دې څه دی؟ ابو طالب وویل دا مې زوی دی. بحیرا وویل د ده پلار باید نه وي ژوندی، ځکه بحیرا ته دا معلومه وه چې د آخر الانبیا صلی الله علیه و آله وسلم د علامو څخه یوه هم دا ده چې یتیم به وي، او اوس یې ولیدل چې ټولې علامې په دغه هلک کې موجودې دي او دغه یوه علامه مخالفه ده، دا نه سر لګېږي. نو ځکه یې ابو طالب ته وویل دی باید پلار ونه لري. ابو طالب وویل هو دی زما وراره دی. بحیرا د ځانه سره وویل کرار اوس صحیح سو. نو یې ابو طالب ته وویل وراره دې بیرته مکې مکرمې ته بوسه، که دې شام ته در سره ولاړئ هلته یې یهود پیژني او که یې وپیژندئ بیا ضرر ورسوي. ابو طالب هم پر خپل وراره وبیرېدی. نو ابو طالب پخپله نه ورسره راوګرځېدی بلکې یو نفر یې ورسره ملګری کړي او رسول صلی الله علیه و آله وسلم بیرته مکې مکرمې ته رالی او دغه اول سفر یې نه سو پوره. دغه د بحیرا قصه هم د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت د علامو څخه یو لو او روښانه علامه ده. د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت یو بل علامه دا ده چې په ځینو وختو کې به مکې مکرمې ته ځینې خلک راتل چې دغو خلکو ته اهل الفراسه ویل کېدل او د دغو خلکو یو علم زده و چې هغه علم ته علم الفراسه ویل کېږي. د دغه علم علما چې یو چا ته وګوري د هغه علم په واسطه د هغه نفر د مستقبل یا راتلونکي حالات بیانوي او دغه حالات به تر ډېر اندازې صحیح او رښتیا راوتل، ځکه دا علم دی چې د هغه تعلیم کېږي او غیب ویل نه دي. حتی امام شافعي رحمه الله هم 15 کاله د دې علم تعلیم کړی دی او دغه علم ته زموږ او ستاسې په اصطلاح کې قیافه شناسي او یا د قیافې د پیژندلو علم ویل کېږي. نو دغه اهل الفراسه دغه علم درلودی او دوی به په هر ځای کې ګرځېدل. کله چې به یو ځای ته ورلل خلکو به خپل هلکان ورته راوستل چې د هغو د ژوند راتلونکي حالات ورته ووایي. نو یو وخت د دغه اهل الفراسه څخه یو نفر مکې مکرمې ته رالی او خلکو خپل هلکان ورته راوستل چې د ژوند راتلونکي حالات یې ورته ووایي. په دې جمله کې ابو طالب هم خپل وراره رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورته راوستی او دغه واقعه هم هغه د شام تر سفر وروسته وه. رسول صلی الله علیه وسلم یې ورته راوستی او د هلکانو په قطار کې یې د مخ ته کښېنوئ. دغه د علم الفراسی عالم تر اوسه د هلکانو په لیدلو او په کتلو شروع نه ده کړې، خو محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته په ډیر ځیر او په دقت سره ګوري. دغه کتلې غیر عادي او غیر طبیعي دي. مخ ته یې ګوري، بیا لوړ ورته ګوري، بیا کښته ورته ګوري. دغه کتلې ډیر شدید او حیرانونکي ول. حتی ابو طالب د دغه کتلو څخه وبېرېدی. بیا نو سړی چې دغه د علم فراسه عالم دی د یوه طرفه څخه د هلکانو په کتلو شروع وکړ، په خپل کار مشغوله شو.
په دغه وخت کې ابو طالب رسول صلی الله علیه وسلم ته لاس ونیوی د دغه مابین څخه یې وایستی او ګوښه یې کړ. سړي چې د نور الکانو د لیدلو او کتلو څخه فارغ سو، هر څه چې ګوري رسول صلی الله علیه وسلم د الکانو په کتار کې نست. نو یې وویل څه سو هغه ځوان چې دغه اوس زما مخ ته ناست و؟ چا جواب نه کوي. سړي په لوړ آواز نارې کړې څه سو هغه هلک چې زما مخ ته اوس ناست و؟ رایه ولې په والله هغه لره ډېر شان او شوکت دی، ډېره لو درجه او عظمت. ابو طالب چې دغه خبرې واورېدې نور هم وبېرېدی، ځکه د مخه سله دی بېرېدلی و چې رسول صلی الله علیه وسلم ته څه پیښه نسي. دا هم د رسول صلی الله علیه وسلم د لوړې درجې او عالي مقام یوه نشانه او علامه وه. همدارنګه رسول صلی الله علیه وسلم تر نبوت او رسالت د مخه د ځوانۍ په وخت او موده کې د الله جل جلاله په ساتنه د هر شر او هر ناوړه کار څخه ساتل سوی و. یوازې دا نه چې د شرک او د بوتانو د عبادت او ګناهو څخه ساتل سوی و، بلکې د هر هغه عادي او کوچني شیانو څخه چې فقط یو اخلاقي کمزوري پکښې وي یا داسې وي چې د انسان د فطرت څخه مخالفه وي، د هغو ټولو څخه رب جل جلاله ساتلی و. هغه کارونه چې اهل مکه په خپل مابین کې هیڅ عیب نه بولي او د ژوند عادي کارونه بلل، بیا هم الله جل جلاله رسول صلی الله علیه و آله وسلم د هغو کارو څخه ساتلی و چې د هغې د جملې څخه به یو څه شان درته بیان سي. اول رسول صلی الله علیه وسلم هیڅ کله د فسق او فجور ځای ته نه دی حاضر سوی، د رقص او د غنا او د موسیقي او د عیاشي مجلس ته هیڅ کله نه دی ورغلی. یو وخت رسول صلی الله علیه وسلم او د چوپانۍ ملګری تر مکې مکرمې د باندې پسونه پیایي. رسول صلی الله علیه وسلم د لیرې څخه د واده ساز د هغه اواز واورېدی او په ټول عمر یې دغسې محفل نه دی لیدلی. نو یې هغه خپل ملګري ته وویل ما تر اوسه واده نه دی لیدلی، نو نن شپه ته زما پسونه ګوره او زه به ولاړ سم او دغه واده به ووینم. هغه ورته وویل ښه ده. ملګری یې د پسو سره پاته سو او رسول صلی الله علیه وسلم رهي سو چې واده او د هغه ساز وویني. خو کله چې په دغه مجلس کې کښېنستی سمدستي خوب پر غالبه سو او بیده سو. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي بل شي نه یم راویښ کړی مګر د لمر حرارت او ګرمۍ. سهار وختي لمر راختلی دی، زه راکښېنستم او ټول خلک تللي دي. د دې واده هیڅ حال مې نه ولیدی. بله ورځ بیا واده دی او بیا یې هغه خپل ملګري ته وویل چې هغه تېره شپه خو ما هیڅ هم نه دي لیدلی او نه مې څه اورېدلی دي، ځکه زه بیده سوم. نن به زه ولاړ سم او ته زما پسونه ګوره. هغه ورته وویل ښه دی ولاړ سه. بیا رالی خو د اول کښېنستلو سره خوب پر غالبه سو او بیده سو. سهار د لمر تر راختلو وروسته راویښ سو. نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم پوه سو چې دغه ودونه او مجلسونه زما دپاره نه دي، ځکه هلته د فسق او د فساد کارونه کېدل. خو د ډېر افسوس ځای دا دی چې تر نن ورځې پورې په ودو او په شادیو کې دغه فسق او فساد دوام لري. فلمونه او عکسونه، ساز او رقص، اسراف او سیالي، لڅ کالي او کفري موډونه، دغه حرام کارونه د ودو شرطونه ګرځېدلي. نوې کورنۍ او نوی فامیل جوړیږي، خو متاسفانه اساس او بنسټ او تاده په ګناهو او د الله جل جلاله په نافرمانیو ایښول کېږي. او بیا وایي چې اولاد مې صالح او زما په خوله نه دی، د ښځې سره مې ژوند تریخ دی، پوروړی او درپدره یم، په ژوند کې مې خوشحالي نشته. وروره دا ته یې چې دغه ژوند دې د ځان دپاره خوښ کړی او اختیار کړی دی. دا ستا د هغو ګناهو او نافرمانیو نتیجه ده چې د دغه کور د جوړولو په شروع کې دي کومه نافرماني کول. ته نه وینې چې کله آدم علیه السلام د هغې منع سوي ونې څخه خوراک وکړي څه ورته پیښه سو؟ د جنت څخه وایستل سو او د خپلې زوجې څخه په کلو جلا سو. دا فقط یو کوچنۍ نافرماني وه او موږ په یوه واده کې 100 نافرماني کوو. نن ورځ خلک د واده د نیک او مبارک نامه څخه بده استفاده کوي، د ګناهو او ناجایزه کارو وسیله یې ګرځوي. هر هغه واده چې په هغه کې حرام کارونه ونیسي واده یې نه بولي. هو مسلمانان د واده د خوشحالیو څخه نه دي منع. په واده کې د نکاح او د اعلان دپاره د نجونو دپاره دریا وهل روا دي، نه داسې لکه چې موږ په هفتو مسازونه او رقصونه شپه او ورځ اشتاټ کړي. په واده کې خوشحالي مطلوب او جایزه ده. زموږ دین د غم او د مصیبت دین نه دی، مګر هغه حرام مظاهر او مناظر، دغه لڅ کالي او ببر سرونه، هغه ساز او رقصونه، بلکې ټول هغه کارونه او عملونه چې د فسق او د فساد
او د اسراف او د سیالیو څخه خالي نه وي دا ټول حرام دي باید پرېږدو نو رسول صلی الله علیه وسلم د دغه مجالسو څخه په الهي ساتنه سره وساتل شو دویم د هغو کارو د جملې څخه چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم ځین ساتل سوی و یو بل بد عادت و چې د اهل مکې او مشرکانو په اصطلاح باندې یو معمولي کار و چې هغه د عورت لوڅېدل ول که به یو سړی لڅ پڅ ګرځېدی هم یې پروا نه کول دا په دوی کې یو عادت و د دې عادت د رواجولو دپاره څو سببه موجود ول یو دا چې په پخوا کې د قریشو د طرفه څخه ځینې امرونه صادر سوي ول چې خلک د هغو اوامرو په عملي کولو باندې مکلف وو چې یو د هغو اوامرو څه دا و چې په کعبه شریفه کې به څوک په خپلو کالو کې طواف نسي کولی ځکه په هغو کالو کې ګناهونه کړي دي نو د قریشو یو خاص قسم کالي ول چې خلکو به هغه کالي د قریشو څخه رانیول او بیا به یې په هغو کې طواف کول طبعا په دې کار کې د قریشو دپاره اقتصادي او تجارتي ګټه هم وه چې قریشو به خپل مال خرڅوی نو کم څوک چې به د مکې مکرمې د باندې څخه رالی او هغه د قریشو کالي به یې نه درلودل نو رانیولو ته به یې مجبوره سو او بیا به هغه د قریشو په کالو کې په کعبه شریفه باندې طواف وکړ خو هغه څوک چې د کالو د رانیولو دپاره به یې پیسې نه درلودې لږ طواف به یې کوی په دې لڅوالي کې نارینه او ښځو فرق نه درلودی خو صرف ښځو به د شپې طواف کوی د ډېر جاهلیت څخه د حیوانیت درجې ته دوی رسېدلي ول د لڅوالي دپاره بل سبب دا و چې د جزیرة العرب خلک عموما ټول غریبان ول هر چا پوره کالي نه درلودل نو په مکه مکرمه او عربو کې د عورت لڅوالی یو عادي او طبیعي کار ګرځېدلی و خو پر دغه سربیله رسول صلی الله علیه و آله وسلم هیڅکله نه لڅ طواف کړی دی او نه لڅ ګرځېدلی دی الله جل جلاله د دغې بېسترۍ څخه ساتلی و په عربو کې دغه لڅوالی او بېستري د هجرت تر 9 کاله پورې دوام درلودی تر څو چې مکه مکرمه فتح سوه او تر حجة الوداع یو کال دمخه د حج په موسم کې رسول صلی الله علیه و آله وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مکې مکرمې ته د حج د ادا کولو دپاره او د حج امیر ولیږئ او ورته ویې فرمایل خلک خبر کړه چې تر نن ورځې وروسته به هیڅوک لڅ طواف نه کوي څرنګه چې د ټول بدن لڅول په مکه مکرمه کې یو عادي او طبیعي کار او هیڅ عیب نه بلل کېدی نو کله چې به خلکو کارونه کول خاصتا څه درانه او مشکل کارونه لکه ځینې د خټو بنا او د ډبرو نقلول نو به یې ځانونه لڅول بلکل به یې کالي وکشل او کار به یې کوی یو خو به د ګرمۍ تاثیر څه لږ او بل به یې کالي نه څیرېدل او د دوی لباس یا کالي هغه خالي دوه شان یو به پټو چې د کمیز کار به ځین اخیستی او یو به لونګو چې د هغه څخه به د عورت پټولو کې کار اخیستی یوه ورځ رسول صلی الله علیه و آله وسلم د خپل ملګرو سره کار کوی او د یوه ځای څخه یې بل ځای ته ډبرې نقلولې ویل کېږي چې دغه کار د کعبې شریفې د بنا او جوړولو کار د کار ټولو ملګرو یې ځانونه لڅ کړي ول ځکه دوی کالي لږ درلودل کالي یې لږ نو کله چې به ډبرې نقلولې نو هغه لونګ به یې خلاص کړي او هغه به یې پر اوږو کښېښوی او ډبره به یې پر هغه لونګ کښېښول چې په دغه ډول سره به یې اوږه د زخمي کېدلو څخه وساتل سوه رسول صلی الله علیه و آله وسلم هم د دغو خپلو ملګرو سره ډبرې نقلولې خو هغه ډبرې یې پر لڅه اوږه ایښولې ځکه ځان یې نه لڅوی په دغه وخت کې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د اکاګانو څخه یو اکا ورته وویل ای وراره که دغه لنګ خلاص کې او پر اوږه یې کښېږدې د دغو ډبرو د ازاره څخه به وساتل سي یعنې اوږه به دې نه خوږېږي خو کله چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم د لونګ د خلاصولو اراده وکړه یو دم بېهوشي پر راله او سترګې یې اسمان ته شخې پاتې سوې نو کار او د لونګ خلاصول دواړه پاتې سو د الله جل جلاله په ساتنه پټ او مستور پاتې سو مقصد دا چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ وخت نه دی لڅ سوی که څه هم یوازې په مکه مکرمه کې نه بلکې په ټوله جزیرة العرب کې د ځان لڅول عادي او طبیعي کار دریم رسول صلی الله علیه وسلم ته د الله جل جلاله د طرفه ډیر لوی ادب ورکول سوی کله چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم کوچنی او د ابو طالب په کور کې و ابو طالب ډیر غریب او عیالداره و نو کله چې به خواړه راوړل سوه خواړه به لږ او خوړونکي به یې ډیر ول د ابو طالب 10 اولاده ول نو څه به پیښه سول معلومه خبره ده چې پر خوړو به د چور او د حملې کار شروع سو خو رسول صلی الله علیه وسلم د دغو نورو هلکانو پر ډول پر خوړو باندې چور او حملې نه جوړولې په انتظار به ناست
کله چې به د ابو طالب عیال او اولاده د ډوډۍ خوړلو څخه فارغ شو بیا به رسول صلی الله علیه و آله وسلم وکتل که به کوم شی پاته و هغه به یې وخوړی او که به نه و پاته دغسې وږی به ګرځېدی او داسې ډیره پیښېدل چې څو ورځې به وږی ګرځېدی ځکه اصلا د هغو څخه شی نه پاته کېدی رسول صلی الله علیه و آله وسلم د دغو خپلو ښو اخلاقو په سبب که څه هم وږی و خو د نورو هلکانو پر ډول یې پر خوړو باندې حملې او چور نه جوړول څو یو ورځ په خپله ابو طالب دغه حالت ته متوجه سو چې دغه نور هلکان خواړه ځینې خلاصوي او رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته هیڅ شی نه پاته کېږي نو یې خپله کورنۍ امر کړ چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته خواړه جلا ورکوئ ځکه دی د دې نورو الکانو پر قسم پر ډوډۍ باندې تلوار نه کوي او وږی پاته کېږي چې دا کار د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د ادب څخه و څلورم د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د اخلاقو څخه یو هم رښتیا ویل و په ټول عمر یې هیڅ خلاف یا د حقیقت څخه مخالفه خبره نه ده کړې که څه هم د کوچنیوالي او د وړکتوب په حالت کې یو څوک څه خامخا خلاف وایي مګر ده هیڅکله نه دي ویلي دا هم هغه د الله د طرفه څخه ادب و کله چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم عمر 15 یا په بل روایت 20 کلو ته ورسېدی د پوجار جنگ پیښ شو او رسول صلی الله علیه و آله وسلم په هغه جنگ کې ګډون او اشتراک وکړ د پوجار د جنگ یا حرب الفجار بیان خو مو مخکې درته کړی دی چې حرب الفجار هغه جنگ ته ویل کیږي کوم چې په حرامو میاشتو کې پیښ سي او حرامې میاشتې هغه څلور دي رجب او ذوالقعده ذوالحجه محرم الحرام نو دا د ابراهیم علیه السلام په دین کې په دغو څلورو میاشتو کې جنگ کول حرام او تجاوز کول حرام خو د ځانه څخه دفاع کول جایز او روا و څرنګه چې د حوازین قبیلې په دغو حرامو میاشتو کې پر قریشو حمله وکړه نو قریش ته دا جایز او روا وه چې د ځان دفاع وکړي په دغه جنگ کې چې حرب الفجار ورته ویل کېږي رسول صلی الله علیه و آله وسلم د خپلې کورنۍ او اکاګانو په ملګرتیا د مکې مکرمې څخه دفاع کول او رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي كنت انبل لاعمامي فی یوم الفجار یعنی ما د فجار په ورځ خپلو اکاګانو ته غشي ورکول او څوک وایي چې د فجار په ورځ یې د خپلو اکاګانو څخه غشي ګرځول او هغو جنگ کوي څنګه چې دغه جنگ ډیر اوږد او ډیره موده په بر کې ونیوله نو په دغه جنگ کې رسول صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ کولو طریقه هم زده کړه ځکه جنگ یې ولیدی او اشتراک یې هم پکښې وکړي همدارنګه رسول صلی الله علیه و آله وسلم په حلف الفضول کې ګډون او اشتراک کړی دی حلف الفضول یعنی د مظلوم د حقوقو د اخیستلو دپاره قسم د حلف الفضول جوړېدل یو قصه لري هغه دا چې د اهل یمن څخه یو نفر مکې مکرمې ته د تجارت دپاره څه مال راوړی او دغه مال یې پر عاص ابن وائل په پور خرڅ کړي عاص ابن وائل د مشهوره صحابي عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه پلار دی او عاص ابن وائل د مکې مکرمې او د قریشو د سردارانو څخه دی عاص د دغه یمني څخه مال د پور پر قسم اخیستی او پیسې یې نه وې ورکړي کله چې د یمني د وطن د تللو اراده سوه نو عاص ته ورغلی او ورته ویل چې زما پیسې راکړه غواړم چې خپل وطن ته ولاړ سم مګر عاص ابن وائل د سبا او د بل سبا وعده ورکوي او معطله کوي څو د یمني صبر پای ته ورسېدی او د اخر وار دپاره عاص ته ورغلی ول پیسې مې راکوې که یا عاص وویل یا نه درکوم ورځه هر څه چې دې په وس پره وي هغه وکړه موږ مخکې ویلي وو چې هلته د ځنګله قانون و هر زورور به کمزوری خوړی اوس هم عاص ظلم کوي یمنی مسافر او بیچاره دی نه یې قوم شته نه قبیله څوک نه لري چې هغه د مرسته او مدد وکړي اوس په حیرت کې دی چې څه وکړي آخر هغه دارالندوې ته ورغلی کوم چې د قریشو د ټولنو ځای هلته قریش سره راټول ول او یمني په شعر او په بیتو سره د خپله ظلمه او د پر د باندې چې کوم ظلم کېږي د هغه څخه شکایت وکوئ خاصتا د قریشو د ظلمه څخه شکایت وکوئ او بیا یې وویل که تاسې پر دغه ظلم باندې خوله پټه کړئ نو تاسې هم د ده ملګري یاست او په الله سره قسم یادوم چې په ټولو عربو کې ستاسې نوم در بد کړم څنګه چې د قریشو نور مشران په دې کار نه ول راځي ځکه دوی د مکې مکرمې او د قریشو مشران ول او د عربو سرداران ول که دوی د ظلم نوم پورته سي او د دوی د ظلم څخه خلک شکایت وکړي نو دا د دوی دپاره ډېر لوی شرم او پیغور دی نو د قریشو څو نفره سره یو ځای سول او پر دې عهد او قسم سره وکړي چې د هر مظلوم مرسته به کوو او د ظالم څخه به حق ور اخلو که څه هم دغه ظالم هر څوک وي دغه کار په اول کې 3 نفره شروع کړي چې د هر یوه نوم فوضل و
نو ځکه دغه قسم ته حلف الفضول ویل کیږي. او څوک بیا وایي چې دغه قسم ته په دې سبب حلف الفضول ویل کیږي چې فضول په عربي کې حقوقو ته وایي. نو حلف الفضول معنا ده چې د حقوقو د اخیستلو دپاره قسم، د مظلوم او د هغه د حقوقو دفاع دپاره قسم. نو دغو درو نفرو په الله سره قسم یاد کوي چې هر مظلوم په مکه مکرمه کې وي، که د اهل مکې څخه وي یا د بل ځای څخه وي، د هغه دفاع به کوو او د ظالم څخه به یې حق ور اخلو، که څه هم دغه زموږ ستاسې په وینه او یا زموږ ستاسې په مرګ سره دغه دفاع وي. خو د مظلوم حق به د تورې په زور سره بیرته ورته راګرځو. بیا یې اهل مکه سره یو ځای کړل او بیا یې په زوره اعلان پکې وکړي چې څوک زموږ سره په دې قسم کې ملګري کیږي. د مکې مکرمې ډېر خلک د دوی سره ملګري سول او په دغه قسم کې یې ځان شریک کړي چې یو د هغو د جملې څخه رسول صلی الله علیه وسلم هم و. البته دغه کیسه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم تر بعثت د مخه وه. بیا نو دغه نفر ټول سره یو ځای سول، تورې او اسلحې یې راواخیستې، د عاص ابن وائل کور ته ورغلل. عاص ابن وائل ته یې وویل موږ قسم کړی دی چې د هر مظلوم مرسته او کومک به کوو. نو دغه سړی چې پر تا یې پور باندې دی حق یې ورکړه، که نه ورکوې نو موږ تا وژنو. دا هم مړانه او همت او غیرت و. غواړي چې د مکې مکرمې د سردارانو څخه د دوی د قوم څخه یو نفر د ظلم د لرې کولو دپاره ووژني. عاص چې دا د دوی عزم او اجتماع ولیدله او د دوی اتحاد او اتفاق یې ولیدی او د دوی خبره یې قبوله کړه، هغه یمني ته خپل حق ورکړه، دستي یې پیسې ور تسلیم کړي. دغه حلف یا قسم په جاهلیت او اسلام په دواړو کې دوام درلودی او تر اوسه پورې باقي هم دی. رسول صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي قد دعیت فی الجاهلیة الى حلف لو دعیت الیه فی الاسلام لعجبت. یعنی د جاهلیت په عصر او زمانه کې یو حلف او اتفاق، یو عهد او وعدې ته وربلل سوی یم، که داسې حلف ته په اسلام کې وربلل سوی وای نو هم به ما دعوت قبول کړی وای. نو دغه حلف الفضول یوازې دا نه چې د هغه وخت سره موقت و، بلکې دا د رسول صلی الله علیه وسلم تر رحلته وروسته هم پاته و. په وروسته کې بیا د یزید ابن معاویه د خلافت په وخت کې د مدینې منورې والي ولید نومېدی. دې ولید د سیدنا حسین ابن علي رضی الله تعالی عنه یو حق د ظلم په خاطر باندې وړی و. د حسین رضی الله عنه سره ظلم کړی او د حق یې نه ورکوی. نو دغه حسین رضی الله عنه مبارک ورته وویل ول دا زما حق راکه، کنی و حلف الفضول ته به ورنه راکه. عبدالله ابن زبیر چې په دې مجلس کې ناست و او حاضر و، هغه وویل ول قسم په الله که حلف الفضول ته یې ناره کړې وای ما به خپله توره راکښلې وای، تر هغو به مې دا خپله توره بیرته پوښ ته نه وای اچولې تر څو مې یا د حق ور ادا کړی وای او یا زه وژل سوی وای. دغه ډول عهد او قسم، اتحاد او اتفاق ډېر ښه کار دی. په داسې اتحاد کې لوی او مهم مقصدونه شته که نن ورځ هم اسلامي حکومتونه او دغسې اتحادیو او اتفاقیو ته ورداخل سي چې په هغو کې د ضعیف او مظلوم دفاع کیږي. دا جایز او ښه کار دی، حتی که مظلوم د مسلمانانو څخه هم نه وي، ځکه د اسلام د اهدافو څخه یو هدف د ظلم ایسته کول او نیستي کول دي. نو دغه حلف الفضول په اسلام کې باقي او پاته سو. رسول صلی الله علیه وسلم هم په دغه حلف کې شریک و. پس له څه وخته څه یو کوچنۍ واقعه پیښه سوه. هغه دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم ته و ژوند ته تغییر ور ورسوی. هغه واقعه داسې وه چې خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها چې عبدالعزا ابن قصی ابن کلاب د اولادیه څخه او د رسول صلی الله علیه وسلم سره په قصی ابن کلاب کې یو ځای کیږي. یعنی دا هغه شریفه ښځه ده چې ډیر شریف نسب لري. دغه خدیجه رضی الله تعالی عنها ډیره غني او مالداره ښځه وه. د دې د غنا په باره کې داسې ویل کیږي چې د دې تجارت د ټولو قریشو د تجارت سره برابر او مساوي و. یعنی یوه طرف ته د ټولو قریشو تجارت او بل طرف ته یوازې د دې تجارت سره مساوي او برابر. څرنګه چې دا ښځه وه په خپله یې تجارت نسوی کولی، نو به یې څه کول؟ خپل مالونه به یې قسم قسم او مختلفو خلکو ته ورکول. چاته به په شراکت، چاته په مزدوري، حتی یو نفر ته هم خپل ټول مال او دارایي په لاس نه ورکول، ځکه دا ممکنه ده چې هغه سړی خیانت ورسره وکړي او ټول مالونه ځینې غصب کړي. نو یو مختلفو خلکو ته څه مالونه ورکول. او بل په دې خاطر چې دا ښځه وه د بازار قیمتونه نه ور معلومېدل، نو امکان لري چې خلک حقیقت نه ورته ووایي او خیانت ورسره وکړي
او پیسې ځینې وخوري نو د غلا او د خیانت د مخنیوي دپاره په یو امین او صادق سړي پسې ګرځېده